سلامونه ملګرو، زه ورور راغی یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د 1840 میلادي کال په امریکا کې پر یوې رښتینې پیښې سره ولاړه ده. هغه وخت چې د سپین پوستو او تور پوستو خلکو ترمنځ ډیر توپیر او بې عدالتي موجوده وه. سپین پوستو تور پوستي غلامان کړي وه او هغوی یې تر سخت ظلم او زور لاندې نیولي وه. په هماغه زمانه کې غلامان لکه د حیواناتو په شان خرڅېدله او خلکو د خپلو کارونو لپاره رانیوله. صحنه بدلیږي او موږ ته یو تور پوستی سړی ښکاره کیږي چې نوم یې سولومون نورتوپ دی. هغه افریقایي و خو د کار لپاره په امریکا کې اوسېدی. سولومون یو ښه اخلاقو والا، مسلکي، موسیقیار او ډیر تعلیم یافته سړی و. له همدې امله خلکو د هغه ډیر درناوی کوي. سولومون یو آزاد انسان و او له خپلې کورنۍ سره خوشحاله ژوند کوي. یو ورځ د سولومون ملګري هغه د دوو سپین پوستو کسانو سره معرفي کوي چې نومونه یې براون او هیملټن و. هغوی سولومون ته ویله چې دوی د واشنګټن ډي سي موسیقي پوهان دي. هغوی ورته وایي موږ ډیر لوی سیټ اپ لرو خو خلک زموږ موسیقي نه خوښوي. موږ ته یو ښه موسیقي غږونکی پکار دی چې موږ هم ورسره مشهوره سو. خلکو موږ ته ستا په اړه باندې ویلي دي چې ته یو ډیر ښه موسیقي غږونکی یې. موږ درته ښه وړاندیز لرو، ته به له موږ سره واشنګټن ته ځې، زموږ سره به په سیټ اپ کې موسیقي غږوي. له هر کنسرت وروسته به تاته $300 درکول کیږي. خوراک، اوبه او د اوسېدلو ځای به هم زموږ پر غاړه باندې وي. په هغه زمانه کې $300 ډیر غټ شی و. سولومون د دې وړاندیز په اورېدو سره ډیر خوشحاله سو او د پیسو په فکر کې ورسره هو وکړه. بیا ښودل کېږي چې سولومون، براون او هیملن ټول واشنګټن ته روان دي. هغوی سهار ته یو کنسرت درلودی، نو ماښام یې یو ځای شپه تېره کړله. خو ښایي دا د سولومون د ازادۍ وروستۍ ډوډۍ وه. سبا چې سولومون سترګې خلاصې کړلې، ځان یې په تیاره کوټه کې ولیدی. لاسونه او پښې یې په زنځیرونو سره تړل سوي وه. جامې یې سرې وې او سر یې سخت خوږېدی. هغه سخت وارخطا سو. په حقیقت کې براون او هیملن په خوراک کې د بېهوشۍ دوا اچولې وه چې کله سولومون وخوړل نو هغه بېهوشه سوی و. سولومون پوه سو چې دا دواړو کسانو ورسره غداري کړې ده او لکه غلام یې خرڅ کړی دی. وروسته 2 نور کسان کوټې ته راځي. سولومون هغوی ته وایي زه آزاد انسان یم، نوم مې سولومون نورتوپ دی، زه د نیویارک اوسېدونکی یم، زه په غدارۍ سره دلته راوړل سوی یم. خو هغوی یې په خبره باندې باور نه کوي ځکه د هغه وخت قانون او ټولنه داسې وه چې که یو تور پوستی به ویل زه آزاد یم، هېڅوک یې خبره نه مني. د سپین پوستو په سترګو کې ټول تور پوستي غلامان ښکاره کېدله. د سولومون ټول اسناد براون او هیملن غلا کړي وه، نو هغه هېڅ ثبوت نه درلودی. د همدې امله دواړو کسانو فکر وکړ چې دی د غلامۍ څخه د تیښتې لپاره درواغ وایي او هغوی سولومون سخت ووهي. تر وهلو وروسته د هغه حال خراب سو او بیا هغوی دی پرېښودی. له ډېر وخت وروسته چې کله سولومون په هوش کې راغلی، یو بل سړی ورغلی و چې خوراک او جامې ورسره وې. هغه سولومون ته وویل که ژوند غواړې خوله بنده وساته او دا جامې په خاموشي سره واغونده. د سولومون پخوانۍ جامې د وینې په داغونو سره ککړې وې، نو هغه نوې جامې واغوستلې. سولومون یوازې نه و، ډېر نور تور پوستي هم هملته بندیان وه. هلته یوه ښځه هم وه چې 2 ماشومان ورسره وه. سبا ټوله کښتۍ ته پورته کړل سول چې ښار ته یې بوځي او په بازار کې یې خرڅ کړي. سولومون په کښتۍ کې د 2 نورو کسانو سره وپېژندله چې وایي موږ کلونه کېږي چې د دوی غلامان یې. دوی موږ انسانان نه بولي، ظلمونه کوي، ژوند مو ورته هېڅ ارزښت نه لري. له کښتۍ وروسته ټولو ته قطار جوړ سو. یو نوم اخیستل کېږي چې پلاټ نوم واخلي، هېڅوک نه درېږي. سپین سړی سولومون ته راسي او وایي ستا نوم مې واخیستی، ته ولې ونه درېدلې؟ سولومون وایي زما نوم سولومون دی. چې دا خبره پوره کړې نه وه، سپین پوستي سړي ورته یو سخته څپېړه ورکړه. سولومون چوپ سو. بیا دوی ټول د یو انسانانو پلورنځي ته واستول سول. سپین پوستي خلک به تور پوستي د وجود او زور له مخې اخیستله. یو سپین پوستي سړي سولومون او هغه ښځه واخیستل، خو د ښځې ماشومان یې نه سوی اخیستلی. پلورونکي ویل چې د هغې لور به لویه سي، بیا به په لوړ قیمت سره خرڅه سي. ښځې د خپلو ماشومانو لپاره ډېر وژړل، خو د هېڅ چا پر هغې باندې هېڅ رحم رانغلی. هغه سړي چې سولومون او ښځه یې رانیوله، د هغه نوم ویلیام فورډ و. هغه دواړه په $10,000 رانیول او کور ته یې بوتلل. ډېر نور غلامان هم هلته موجود وه. هغوی ته د ځنګل څخه د لرګیو راوړلو کار وسپارل سوی و. خلکو سولومون ته د پلاټ نوم ورکړی و. یو غلام ورته وویل هېڅ چاته مه وایه چې ستا رښتونی نوم سولومون دی او دا خبره هم مه کوه چې زه په خط او لیک پوهېږم. که چیرې سپین پوستي ستا په حقیقت سره پوه سول نو ستا سره به نور هم بد چلند وکړي. پلاټ هلته میاشتې کار وکړي. یو ورځ هغه ویلیام ته وویل
موږ لرګي له ډېره لیرې ځای څخه راوړو. لګښت او زحمت یې ډېر کېږي. نږدې یو سیند دی، ولې لرګي د اوبو له لارې نه راوړو؟ لګښت به کم سي او کار به هم ډېر وسي. پلاټ خبره لا نه وه خلاصه کړې چې د ویلیام څارونکي یې خبره پر منځ باندې پرې کړه. هغه ورته وویل ته غلام یې، ډېرې خبرې مه کوه. بیا یې ورته وویل چې د سیند اوبه ډېرې ژورې دي او موږ په سیند کې دننه کار نسو کولی، همداسې کار ته دوام ورکړئ. خو پلیټ ورته وویل نه، موږ دا کار کولی سو. که هغه د سرپرست خبره ونه مني نو د پلیټ خلاف کیږي. ویلیام پلیټ ته وویل سمه ده، لکه څنګه چې ته وایې هماغسې وکړه، کیدای سي ستاسو لپاره کار اسانه سي. بل سبا پلیټ لرګي د سیند بلې غاړې ته انتقالوي. ویلیام د کار په لیدو سره ډېر خوشحاله سو او د خوشحالۍ په خاطر یې هغه ته یو ګیټار هم ډالېږي. ویلیام ښه سړی دی، د هر چا احساسات درک کوي، خو د ویلیام سرپرست د پلیټ څخه غچ اخیستل غوښتل. هغه غوښتل چې پلیټ ته د خپلې نافرمانۍ له امله سزا ورکړي. په اصل کې پلیټ یو لوستی سړی و او د هغه زده کړه د هغه په شخصیت کې ښکاره کېدله. یوه ورځ سرپرست پلیټ ته وویل چې د لرګیو کور جوړ کړه. پلیټ د خپلې نقشې مطابق ډېر ښکلی کور جوړوي، داسې ښکاره کېدله لکه مسلقي نقاش یا انجینر چې جوړ کړی وي. د سرپرست دا خبره هضم نه سوه، نو راځي او د پلیټ په کور کې ډېرې غلطیانې او بهانې پیدا کوي. پلیټ ورته وایي زما کور ډېر ښه دی، هېڅ غلطي نشته پکښې کې. سرپرست په دې خبره باندې سخت غوسه کېږي، هغه خپل سپکاوی نسي زغملی. نو پلیټ ته یې وویل نه شایسته دي زما څخه ځان خلاص کړې، نو ژر څه کمیس وباسه. سرپرست کمربند راباسي چې پلیټ ووهي. پلیټ لومړی وویرېدی، خو ګناه یې هېڅ نه وه. نو کله چې سرپرست به هغه ته ورنږدې سو، پلیټ پر هغه باندې برید وکړي. د دواړو په منځ کې جنګ جوړیږي او جګړه شروع سوه. پلیټ هغه ښه ټینګ ووهي. بیا بل مشر سرپرست راځي او د دې دواړو جګړه بندوي. هغه د دواړو څخه د جنګ سبب پوښتي. پلیټ د ځان ژغورلو لپاره دروغ وایي. هغه ورته وایي ستا د ورکړل سوي نقشې څخه ما کار اخیستی او دی راغلی پر ما باندې غوسه سو. سرپرست پلیټ ته وایي که خپل ژوند درته ګران وي همدې ځای کې ودرېږه او هیڅ خواته مه ښورېږه. بیا دواړه سرپرستان ولاړه. لږ وروسته دریم سړی ورسره راځي. هغوی ټول پر پلیټ باندې سخت غوسه سول. راغلل او پلیټ یې سخت ووهي. تر هغه پورې ووهل سو چې حالت یې ډېر خراب سو او بېهوشه سو. بیا یې په رسۍ سره وتړي او د ونې پر سر باندې یې راوځړوي. هغوی د پلیټ پښې پر مځکه باندې ایښې وې چې کله به پلیټ پښې پورته کړې نو په پښو سره به وهل کېدی. پلیټ ډېر خراب سوی و، ساه اخیستل ورته ګران سوي و. که به یې پښې پورته کړې مړ کېدی، نو نه یې سو کولی چې حرکت وکړي. پلیټ ډېر ساعتونه همداسې ځوړند پاته سو. خلک راتلل خو داسې ښکاره کېده لکه هېڅوک چې هغه نه ویني. دلته د غلام ژوند هېڅ ارزښت نه درلودی. ماښام چې ویلیام خبر سو په منډه راغلی. رسۍ یې پرې کړه. پلیټ د مړینې په حالت کې و. ویلیام هغه پورته کړ او کور ته یې یوړی. هغه ورته وویل زه پوهېږم ډېر سرپرست به دې حتماً ووژنې، زه هم څه نسم کولی، نو ستا د ژوند ژغورلو لپاره مې ته پر بل چا باندې خرڅ کړی یې. دلته پاتې کېدل درته خطرناکه دي. پلیټ په ژړا ورته وویل زه دلته تر راتلو وړاندې یو آزاد سړی وم، زه افریقایي یم، امریکا ته د کار لپاره راغلی وم، مهرباني وکړه ما خپل کور ته پرېږده، زه به دې تل په دعاو کې یاد ساتمه. خو ویلیام ورته وایي لاس مې تړلی دی، ما ته په $10,000 رانیولي یې، زه ډېر نور پورونه هم لرم، مرسته نسم درسره کولی. په بله صحنه کې ښکاري چې پلیټ بل مالک ته تللی دی. هغه مالک اډوین اپسن نومیږي. ډېر سخت دریځه سپین پوستې سړی دی. دلته له پلیټ سره نور ډېر غلامان هم وو چې د پنبې ټولولو کار یې کوي. هر ماښام به اډوین ټول غلامان راټولوله او حساب به یې ورسره کوي چې چا په څومره اندازه سره پنبه راټوله کړې ده. که چیرې یو چا تر 100 کیلو کمه پنبه راټوله کړې وه، هغه ته به سزا ورکول کېدله. هلته یوه ښځه وه چې پاتسي نومېدله. هغه کلونه همدلته وه، نو هره ورځ به یې تر 200 کیلو زیاته پنبه راټولوله. 200 کیلو پنبه راټولول عادي خبره نه ده، خو اډوین بیا هم پر هغې باندې هېڅ رحم نه درلودی. پاتسي یې ډېره شکنجه کوله. هغه پوهېده چې پاتسي ډېر کار کوي، خو کله چې به یې تر 200 کیلو کمه پنبه راټوله کړې وه نو په سختۍ سره به یې وهله. اډوین هغې ته خراب نیت هم درلودی. کله چې به اډوین وغوښتل نو پاتسي به یې د بدو کارونو لپاره هم کاروله. پاتسي هېڅ توان نه درلودی چې د ځان لپاره کومه خبره وکړي، ځکه د غلامانو لپاره دا عادي خبره وه. مالک به هر وخت د غلامانو سره هر څه کولی سوی. یوه شپه ټول غلامان ډېر ستړي سوي وه. د ورځې له ډېرو کارونو وروسته چې کار خلاص سو، هغوی سمدلاسه ویده سول. خو لږ وروسته د اډوین نږدې سړی راغلی او ټولو غلامانو ته یې وویل ژر راسئ، اډوین تاسو ته غږ درکوي. کله چې ستړي غلامان ورغلل، اډوین ورته وویل چې ونیسئ ګډا وکړئ، ځکه چې هر کله به اډوین غوښتل غلامانو ته به یې ویل چې ګډا وکړي. هېڅ غلام نه غوښتل چې ګډا وکړي، ځکه دوی ټول د سهار څخه تر ماښامه پورې کار کوي. خو د اډوین د ظلم له ویرې څخه
مجبوره وه. یو څه وروسته د ایډوین ښځه راغلل او پاتسي یې د یو بوتل په ګزار سره وویشتله. پاتسي د درد له امله بېهوشه شوه. هغې ځکه داسې کار وکړ چې دا پوهېدله چې خاوند یې په پاتسي باندې بد نظر لري. هغې ایډوین ته وویل چې ژر پاتسي خرڅه کړه، خو ایډوین نشو کولی ځکه پاتسي تر ټولو ښه کار کوي او ډېر عاید او ګټه یې د هغې په خاطر باندې ترلاسه کړې ده. د ایډوین د ښځې نوم میري وه. هغې د تورپوستو سره ډېر حسد او ضد درلودی او د تورپوستو خلکو څخه یې سخته کرکه درلودله. هغوی یې انسانان نه بلله. یو ورځ میري پلار ته یو لیست ورکړي. پلار ته یې وویل چې دا شیان د ښار څخه راوړه. د تګ څخه مخکې یې د هغه څخه وپوښتله ایا ستا خط زده دی؟ پلار دروغ ورته وویل چې نه. هغې وویل ته غلام یې، ستا یې د خط په زده کړې او نازده کړې څه. او ورسره ویې وویل چې که ته نور څه وکړې یا د تېښتې هڅه وکړې نو سخته سزا به ووینې. پلار ښار ته روان سو. هغه د دې ظلم څخه ډېر ستړی سوی و. فکر یې وکړ چې ولې ونه تښتېږم، ښایي دا ښه موقع وي. چې لږ مخکې ولاړی څو سپین پوستي خلک یې ولیدل چې تور غلامان یې زړوله. هغوی پلاټ ولیدی. یو سپین پوستي سړي د هغه څخه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې او چیرته روان یې؟ پلاټ وویل زه د ایډوین غلام یم، د هغې ښځې ښار ته رالېږلی یم. سپین پوستي د پلاټ پر غاړه باندې د ایډوین نښه وکتله نو پر هغه باندې پوه سو چې دا د یو چا غلام دی. هغوی غلامان د پلاټ مخې ته وزړوله. پلاټ ډېر وډار سو. د تېښتې اراده یې پرېښودله. پوه سو چې که ونیول سي همداسې کار به ورسره وسي. هغه ښار ته ولاړی. ټول سامان یې رانیوی او میري ته یې ورکړي. په همدې ډول ډېر وخت تېر سو. پلاټ کلونه همداسې کار وکړي. ایډوین هره ورځ پاسې شکنجه کوله. پاتسي ماته سوې وه او دا کار یې هېڅ نه خوښېدی خو مجبوره وه. یو ورځ پاتسي پلاټ ته یوه ګوتمۍ ورکړه او ویې ویل ما دا له میري څخه غلا کړې ده، دا له ځانه سره وساته، خو په بدل کې یې ته یو کار راته وکړه. پلاټ وپوښتله کوم کار وکړم؟ پاتسي وویل ته ما ووژنه، زه نور داسې ژوند نسم زغملی. خو پلاټ یې مخالفت وکړي. هغې ته یې حوصله ورکړه او ورته ویې ویل چې یوه ورځ به حتما موږ آزاد سو. کلونه تېر سول. د ایډوین په کاروبار کې د پنبې حاصلات کم سول. ډېر تاوان یې وکړي نو پرېکړه وکړه چې غلامان بل سپین پوستي سړي ته په کرایه ورکړي. هلته یې د ګني بوټي پرې کوله. سامویل هم هلته کار کوي. ایډوین هغه ته شراب ورکړل خو سامویل هغه ونه څښل. ویې ویل زه نشه نه کوم، ته زما کار ګورې، خو د هغو خلکو ستړیا نه وینې چې کلونه در سره دي. ایډوین وویل هغوی زما غلامان دي، همدا یې کار دی. سامویل وویل ته فکر وکړه چې وخت بدل سي او ته هم د یو چا غلام سي، څه به در سره وسي. ایډوین وویل داسې وخت به هېڅکله رانسي. سامویل د پلاټ سره یو ښه ملګری جوړ سو او پوه سو چې پلاټ ورته یو څه ویل غواړي. پلاټ رښتیا ورته وویل ما یو آزاد ژوند درلودی، زما سره دوکه وسوله او زه یو چا دلته په دوکې سره راوستلی یم او پر دې باندې یې خرڅ کړی یم. سامویل د ده په خبرو سره ډېر خواشینی سو او ورته ویې ویل زه به ستا لپاره لیک ولیکم، که آزاد سې نو زه به ډېر خوشحاله سم. یو څه وخت وروسته سامویل ولاړی. میاشتې تېرې سوې. بیا یوه ورځ چې پلاټ په ځمکه کې کار کوي یو د آس ګاډي راغلل. یو افسر ورڅخه راکښته سو. افسر وویل پلاټ څوک دی؟ پلاټ ورغلی. افسر وپوښتله دا سړی پیژنې؟ پلاټ وویل هو دا ښاغلی پارکر دی. افسر وپوښتل ستا بل اصلي نوم څه دی؟ پلاټ وویل زما اصلي نوم سولومون نورتوپ دی. افسر ډېرې پوښتنې وکړې. سولومون ټولو خبرو ته سم ځواب ورکړي. هغوی پر ده باندې باور وکړي. ایډوین راغلی چې ویې دروي خو افسر او پارکر ورته ګواښ وکړي چې که یې مخه ونیسي نو په محکمه کې به د ده شکایت وکړي. سولومون ته د تللو په وخت کې پاتسي ورغله. دواړو یو بل ته غاړه ورکړه او پر هغه ځای باندې یې ډېر وژړل. هغوی پوهېدل چې بیا به هېڅکله سره ونه ویني. سولومون آزاد سو خو پاتسي همالته پاته سوله. سولومون تر 12 کاله وروسته خپل کور ته ورسېدی. د هغه ماشومان لوی سوي وو. لور یې واده کړی و او ماشومان یې هم درلودل چې پر هغه باندې یې د سولومون نورتوپ نوم ایښی و. سولومون له کورنۍ سره ډېر وژړل. وروسته سولومون خپل ټوله کیسه په یو کتاب کې ولیدله او د نړۍ مخې ته یې راوستله او د کتاب نوم د 12 کاله غلام په نامه باندې و. هغه د غلامۍ پر ضد په مبارزه کې مخکښ سو او ډېرې لاسته راوړنې یې ترلاسه کړلې. په هماغه وخت کې د سپین پوستو او تور پوستو پر دې جاړو جوړ باندې ډېرې خبرې وسولې. په پای کې ټول تور پوستي غلامان په همدې کتاب سره آزاد سول. خپل سپین پوستي هم د همدې کار په خلاف باندې راپورته سول چې باید تور پوستو ته هم د انسانانو په سترګه وکتل سي. لکه څنګه چې موږ انسانان یو دوی هم همداسې انسانان دي او په همدې سره دغه دردونکې کیسه همدلته پای ته رسېږي. د سولومون او پاتسي کیسه موږ ته دا راښیي چې ظلم که هر څومره اوږد وي خو د انسان امید او حقیقت هېڅکله نه مري. د ازادۍ رڼا هغه وخت راځي چې انسان د ظلم پر وړاندې ودرېږي. که د ځان لپاره نه وي نو د هغو لپاره باید ودرېږي چې د هغوی غږ تر یو ځای پرې نه رسېږي. د
د تاریخ درد د راتلونکو نسلونو د بیداری زنګ دی. نو راځئ چې د انسانیت او د یو بل د درناوي لاره هیڅکله هېره نه کړو. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ. ستاسو د ښایستو کمنټو څخه ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه.